تاسو د 15 درس لیدونکي یاستئ د سی پروګرامینګ اړوند چې په دې درس کې به موږ په لوپس باندې بحث کوو، یعنی سی لوپس. یعنی سی پروګرامینګ کې لوپس موږ کاروو. په دې ویډیو کې به تاسو په دې پوه شئ چې لوپس څه ته وایي او څو قسمه د لوپس موږ په سی پروګرامینګ کې لرو. لوپس نه هدف دا دی ایټریشن. لوپس یعنی ایټریشن، یعنی یو عمل په تکرار ډول ترسره کیږي، هغې ته موږ لوپ وایو. کله چې یو بلاک اف کوډ وي، یو سټیټمنټ اف کوډ وي او غواړو چې موږ دا بار بار تکرار شي په پروګرامینګ کې، هغې لپاره موږ د لوپس نه استفاده کوو چې دا په پروګرامینګ کې په زیات اندازه دې څخه استفاده کیږي. نو لوپس تقریبا 3 قسمه موږ د لوپس لرو چې ډېر مشهور دی او دا کاریږي. نو راځئ ټایپس اف لوپس بحث لاندې ونیسو. د لوپس اقسام موږ 3 قسمه لوپ لرو. یو ته وایل لوپ وایي او بل ته ډو وایل لوپ وایي او درې قسمه چې ده هغې ته فار لوپ موږ ویلی شو. فار لوپ په دې ویډیو کې موږ په دې 2 قسمه باندې بحث کوو چې هغه وایل او ډو وایل لوپس دي. فار لوپس یو ځانګړې موضوع ده، بېله ویډیو به پرې جوړو. راځو اول وایل لوپ. وایل لوپ څه ته وایي؟ وایل لوپس لکه څنګه چې موږ لوپ کې ویلې، دا هم د لوپ یو قسم ده چې دا یو بلاک اف کوډ هغه رن کوي، ملټیپل ټایمز رن کوي، معنی یو کوډ زیات ځلې رن کوي او که چېرې موږ غواړو یو څه زیات ځلې یا څو ځلې رن شي تر هغه وخته پورې تر څو هغه کم کنډیشن یا شرط چې موږ لګولی هغه نه وي رامنځته شوی. معنی کله چې شرط ترسره شي نو هغه کوډ سټاپ کیږي، که نه دا بلاک کوډ به رننګ حالت کې وي، یعنی د شرط مطابق به دا کوډ رن کیږي. نو اوس راځو د وایل لپاره. کله چې وایل لوپ نه موږ استفاده کوو نو موږ وایل لپاره ځانګړی سنټیکس لرو. سنټیکس ذکر کول غواړم. سنټیکس دا ده چې تاسو باید اول وایل کیورډ ولیکئ. دا وایل خپله کیورډ ده، دا باید ولیکئ. بیا دا بریکټس به ولیکئ، د هغې نه وروسته د هغې باډي به ذکر کوئ. دلته به تاسو ته کنډیشن ورته ورکئ. کنډیشن معنا شرط، کم شرط تاسو اپلای کول غواړئ، یعنی دلته به تاسو کنډیشن باید ورته ورکئ او د هغې نه وروسته تاسو د باډي کې به څه کوئ؟ بلاک اف کوډ. کم کوډ چې تاسو بلاک اف کوډ به ورته ولیکو، یعنی هغه کوډ چې تاسو غواړئ تکراري رن شي دا، نو هغې ته موږ بلاک اف کوډ ویلی شو. یعنی دا هغه سنټیکس دی چې د دې سنټیکس په ذریعې سره موږ کولی شو یو بلاک اف کوډ رن کړو. راځئ یو مثال درکړم. په دې کې فکر وکړئ انټیجر اول به تاسو یو ویریبل کریټ کړئ. مثال دی ما د کاونټ په ویریبل ما کریټ کړ او دلته زه راځم د وایل لوپ هماغه سنټیکس ته په کتو باندې زه خپل کنډیشن ورته ورکوم. ښه دلته ویریبل موږ اساین کړ او هغې ته موږ ویلیو هم ورکړه، معنی یو ویلیو موږ ورکړه، یعنی کاونټ د یو څخه سټارټ اخلي. نو زه وایم کنډیشن ته داسې ورکوم، یعنی دا کاونټ به تر هغه وخته پورې ادامه لري کله چې دا د 10 څخه کم شي. نو زه راځم د باډي کې ورته یو سټیټمنټ لیکم. سټیټمنټ ډېر ساده دی، ورته یم پرنټ اف کې ماته افغانستان 10 کارته پرنټ کړه. نو زه راځم یا څومره چې کنډیشن بیس په دا پرنټ کوي. نو ګورئ افغانستان ما ورته ولیکه. نو هغه څه چې تاسو په کار نه وي هغه به تاسو کمنټ کوئ، که کمنټ نه کوئ تاسو ایرر درکوي. دا زموږ ساده کوډ دی. کاونټ موږ ولیکه، کاونټ ویریبل ته موږ یو اساین کړه، کنډیشن هم دا ورکړه چې دا کاونټ وایل لوپ به چلیږي تر هغه وخته پورې چې دا کاونټ د 10 څخه کم شي. تاسو دا رن او کمپایل کړئ. دا مین فایل سورس کوډ چې دا تاسو دا سیف کړئ ځان سره. ښه موږ ته دلته که تاسو وګورئ ډارک سکرین کې موږ ته تقریبا دې ته انلیمیټډ لوپ وایي، یعنی دې ته اینډلیس لوپ هم ویل کېږي، معنی دا به چلیږي، یعنی دا ختم نه لري. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې دا یو خو سټارټ اخلي همداسې تر 10 پورې به ځي. دلته موږ باید یو څه ولګو کنډیشن ته تر څو هغه کم ویلیو چې انکریمنټ کېږي، معنی یو راځي، یو کرته رن کېږي، 2 کرته رن کېږي، د هغې د کاونټ کولو لپاره موږ هسې کوو چې دا کاونټ چې حساب معلوم وي موږ هغه انکریمنټ کوو، یا یو به انکریمنټ کېږي. معنی یو کرته خو دا کاونټ ده، راځي دا به یو ځل رن کېږي
هغه شمېر یو ته رسیږي، هغه یو راځي سره جمع کېږي دا دوه کېږي بیا دویم ځلې به رن کېږي. په همدې شکل دا تر 9 پورې ځي. 10 ځکه نشته راتلی چې 10 څخه باید کوچنی وي. که تاسو دا کمپایل او رن کړئ دلته به تاسو وګورئ چې افغانستان موږ ته تقریبا کم تعداد چې موږ ښودلی چې 1 څخه سټارټلی تر 10 پورې کنډیشن مطابق به رن کېږي. خو دا ټول په یو هرزنټل لاین کې راغلي. که چیرې موږ غواړو دا ورټیکلی راشي نو هغې ته به تاسو اینډ لاین نه به استفاده وکړئ یا نیو لاین نه به تاسو استفاده وکړئ او دا کمپایل او رن کړئ. په دې شکل افغانستان به تاسو سره راځي. نو ګورئ تقریبا دا تعداد د افغانستان ذکر شو. موږ غواړو چې شمېر ورسره هم راولو. تاسو کولی شئ شمېر هم راولئ چې څو ځل رن شوې ده. تاسو به دا کاونټ ویریبل راولئ دلته ورته ولیکئ او دلته به موږ ورته اکسس سپیسیفایر چې موږ لرو هغه به ورته هم ډیفاین کړو او تاسو راځئ دا کمپایل او رن کړئ. موږ ته به ښکاره کوي ګوره 1 2 3 4 تر 8 یعنې 9 پورې دا راغلی ده. نو ښه خبره دا ده چې دا کاونټ به موږ د بل طرف ته ورته ولګو او په همدې شکل یو سپیس به موږ هم دلته ذکر کړو او تاسو دا اوس کمپایل او رن کړئ موږ ته معلومات وشي. نو ګوره 1 نه شروع تر 9 پورې د افغانستان یې موږ ته رن کړ. دا نو وایل لوپ. اوس راځو ډو وایل لوپ باندې موږ بحث کوو. ډو وایل لوپ هم د لوپ یو قسم دی، د وایل لوپ یو بل نوع ده چې په دې کې فقط کار دا دی چې که کنډیشن صحیح وي که نه وي یو دفعې دا رن کېږي. مخکې دې نه چې ډو وایل ته راشم ګورې زه کنډیشن دا ورته غلط ورکوم. زه ورته سیم کاونټ ته ما 1 اساین کړه. دا کاونټ به تر هغه وخته پورې مخې ته ځي تر څو چې د 10 څخه کوچنی شوی نه وي. نو زه دا لرې کوم کنډیشنو ته چپه ورکوم ورته وایم چې د 0 څخه کوچنی شي دا به دا رن کېږي. نو هلته ما یو اساین کړه. وګورئ که ته کنډیشن ته تاسو وګورئ دا کنډیشن صدق نه کوي، صحیح نه ده، غلط ده. نو که چیرې دا کمپایل او رن کړم نو ما ته به نه رن کېږي، یعنې کم بلاک اف کوډ چې دی هغه یو دفعې به هم نه رن کېږي ځکه کنډیشن صحیح نه ده. نو د وایل او ډو وایل فرق دا دی چې ډو وایل کې که کنډیشن صحیح وي که نه وي یو دفعې به حتما ستا بلاک اف کوډ رن کېږي. اوس راځئ همدا کنډیشن موږ دا بېرته زه لس کوم دا ټول کمنټ کوم په ډو وایل باندې بحث لرو. راځئ دا سنټکس تاسو وګورئ د ډو وایل لپاره کم سنټکس دی. هغه ډېر ساده. تاسو به اول ډو ولیکئ بیا به تاسو باډي به ذکر کوئ د هغې نه وروسته به باډي نه وروسته تاسو به وایل ولیکئ او یا به خپل کنډیشن ولیکئ بیا به سیمی کالن ورته ولیکئ. نو دلته وګوره دلته هغه کوډ بلاک اف کوډ ټو بي رن in iteration form کوډ به رن کېږي څنګه په دوامدار تکراري ډول باندې. نو ګوره دا سنټکس ده. اوس راځو دې کې زه یو مثال تاسو درکول غواړم ډېر ساده. تاسو هم هغه کاونټ فنکشن دلته اپلای کوئ. کاونټ به تاسو راځئ یو ډیټا ټایپ به ورته ورکړئ انټیجر او کاونټ به تاسو ذکر کړئ دلته یو ویریبل به ورته ورکړئ د قیمت اساین کړئ 1 او تاسو دا سیمی کالن اخره کې ورته ورکړئ سټیټمنټ په پایله کې. بیا به تاسو ډو وایل په ذریعه به څه وکړئ دا کوډ به اټریټ کړئ رن کړئ لوپ به ورته وچلوئ. نو تاسو ډو به ولیکئ او په دې شکل د هغې ته به باډي تاسو ورکئ او بیا به کنډیشن لپاره تاسو وایل به ولیکئ او دلته به د کنډیشن لپاره بریکټ به تاسو ورکئ دلته به کنډیشن ذکر کړئ. ګورئ ورنو یعنې کاونټ موږ یو کړ لوپ به سټارټ د یو نه علي او دا به په همدې شکل دا لوپ به چلیږي تر څه وخته پورې هغې لپاره به تاسو کنډیشن ولګوئ. نو کنډیشن زه ورته وایم تر هغه وخته پورې چلیږه چې تر څو دا کاونټ 10 نه کم وي، یعنې که تعداد چې 10 ته ورسېږي بیا ته بند شه. نو تر 10 ته رسېدلی نه وي چې 10 څخه کم وي دا لوپ به چلیږي دوامدار ډول همداسې به روان وي. نو که چیرې تاسو راشئ دلته یو سټیټمنټ ته ورکړئ اوس او په همدې شکل تاسو دلته هم د افغانستان ذکر کوم غواړم چې دې هغه نمبر هم زه والم کاونټ نمبر هم زه راوالم ځان سره. نو تاسو به څه وکئ امپرسنټ ساین او ډي به تاسو ولیکئ. مثال دا یو شمیره موږ ته رالي اکاونټ شمیره زه ورته وایم چې دا افغانستان دا ماته رن کړه. تاسو به څه وکئ کامه به کېږدئ او دلته به دا کاونټ به ورته راوالئ او دلته به یې ډسپلی کوئ معنی هغه عدد به تا ته هم ډسپلی کوي اکاونټ نمبره. او بل مخکې ما یادونه کړې وه هر لوپ کې چې مثال تاسو لوپ غواړئ ترسره کړئ
نو هلته به تاسو انکریمنٹ کاروئ، هغه کاونټ به تاسو انکریمنٹ کوئ، که کاونټ یا بل ویریبل وي. علت دا شه دی که چیرې تاسو انکریمنٹ ډیکریمنٹ نه کوئ دا به انلیمیټډ لوپ په شکل دا به چلیږي یا انډلیس لوپ موږ ورته وایو چې دا به خاتمه نه لري، همداسې به دوامداره وي. همدغه کنډیشن بیا هلته نه اپلی کېږي. تاسو به راشئ دا سینټکس خو زموږ نه دی په کار، دا سینټکس به څه وکړئ تاسو کمنټ به یې کوئ او که نور څه نه وي هیڅ نشته، فقط همدا کوډ دی، تاسو دا رن کړئ. کمپایل او رن کړئ، ویې ګورئ تاسو. نو ګورئ افغانستان یې ماته شو که په هوریزنټل شکل باندې. زه غواړم چې دا په نیو لاین کې راته راکړي، نو نیو لاین تاسو دلته اډ کړئ چې دا درسونه موږ په تېر دغه کې ویلي دي چې سلاش ان سره موږ کولی شو یو نوی سټیټمنټ راولو نیو لاین کې شروع شي. نو تېر ویډیوګان دې لپاره وګورئ تاسو. نو ګورئ 1 نه تر 9 پورې افغانستان یې ماته شو که او که چېرې داسې وکړمه چې دا زه به کاونټ کوم برخه چې زه کمنټ کومه دا انډلیس لوپ به دوام لري. نو د دې مخنیوي لپاره تاسو به څه وکئ، کاونټ او انکریمنټ یا ډیکریمنټ دا به تاسو کاروئ. اوس راځئ لکه څنګه چې موږ ویلي ډو وایل او وایل لوپ سره یو نقطه کې فرق لري. هغه فرق دا دی چې که چیرې کنډیشن غلط هم وي ډو وایل یو دفعې رن کېږي. نو فکر وکئ زه ورته وایم کاونټ ته ما خو یو اساین کړی، نو ته راشه دا کاونټ شرط ورته سره لګوم، شرط ورته لګوم چې صدق نه کوي، یعنې شرط یې غلط دی. نو زه یم تر هغه وخته پورې چلیږي کله چې کاونټ کوچنی شي د 0 څخه، نو دا یعنې دا شرط چې دلته منفي طرف ته روان دی، یعنې دا شرط واقعي شرط نه دی، شرط غلط دی، نو دا باید رن نشي. که همدا کوډ موږ ډو وایل کې موږ رن کړو دا به یو دفعې هم نشو کېږي، موږ ته افغانستان به نشو کوي. مګر ډو وایل موږ ته یو دفعې کوډ رن کوي، بیا کوډ ګورو چک کوي. لکه دلته وګورئ کنډیشن وروسته ده، اول راځي ډو دا رن کېږي او بیا راځي کنډیشن ګوري. مګر وایل کې اول کنډیشن کتل کېږي او بیا دې کوډ رن کوي. راځي کمپایل او رن کوي، تاسو ویې ګورئ. نو ګورئ افغانستان موږ یو کارت موږ ته به راځي او بیا چې راځي یعنې افغانستان دا رن که کله چې راځي اوس یو کاونټ ته موږ لګولی یو دفعې راځي افغانستان رن کېږي، بیا دا انکریمنټ کېږي 2 کېږي. کله چې دا 2 شي یو خو هغه و دلته راځي 2 کېږي، نو چې 2 شي دلته شرط کې ګوري دا صدق نه کوي، نو موږ ته څه وایي دلته بیا سټاپ کېږي، یعنې لوب نور مخې ته نه دي. مګر په وایل کې څنګه وایل کې داسې تاسو د سینټکس هم کته شئ، کولی د پروګرام ته هم تاسو وګورئ. دا پروګرام به زه انکمنټ کړم، تاسو ته وګورئ اول شرط ګورئ، یو ته آسان که شرط ګورئ، که چېرې دا شرط صحیح و کوډ رن کېږي، که شرط صحیح نه و نه رن کېږي. نو ځینې وخت پروګرامینګ کې موږ د دواړو څخه استفاده کولی شو، نو تاسو کولی شئ دې ته ورته نور مثالونو باندې هم کار وکړئ. پاتې شو فار لوپ بېله موضوع ده، انشاءالله په بله ویډیو کې به سره بحث کوو. نو د اوس لپاره خدای په امان، بیا لیدو په هیله. دا درسونه ملګرو سره شیر کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو سره دوامداره تعقیبوئ. خدای په امان.